ښه دی وایي چې تاسو پکې د الحاد لغوي او اصطلاحي معنا ذکر کړله. نو د دې لغوي او د اصطلاحي معنی په منځ کې مناسبت څه دی؟ نو دا یاد ساتئ چې د لغوي او اصطلاحي معنی په منځ کې تعلق هغه د عام خاص دی، یعنی معنا لغوي عامه ده او معنا اصطلاحي خاص ده. ځکه چې موږ کله د الحاد لغوي معنا ذکر کوله نو هغې کې موږ دا خبره کړې وه چې الحاد په لغت کې ویلی کېږي انحراف کولو ته، دغه شانته کې صحیح لاره پرېښودو ته، صحیح لارې نه اوړېدلو ته ویلی کېږي. دا موږ ذکر کړي د الحاد په لغوي معنا کې. او اصطلاحي معنا مو دا ذکر کړله چې د الله جل شانه د وجود نه انکار کول او د مذهب نه انکار کول. نو ګوره مطابقت ته غوږ کېږده، مناسبت ته غوږ کېږده چې د معنا لغوي او د معنا اصطلاحي په منځ کې څنګه دی. معنا لغوي عامه ده، هر قسم انحراف ته، هر قسم اوړېدو ته هغه ویلی کېږي الحاد. خو چې کله د دین فطرت نه اوړېدل راشي، د دین فطرت نه انحراف راشي، نو بیا دا په معنا اصطلاحي سره د الحاد، یعنی معنا اصطلاحي د الحاد ګرځي. نو دا مطلق انحراف اوړېدل دا عامو، او بیا چې خاص د دین فطرت نه انحراف وکي، د الله تعالی د وجود نه، د هغه د صفاتو نه انحراف وکي، نو دا بیا په معنا اصطلاحي ګرځي د الحاد. نو ګوره د عام او د خاص نسبت ته د معنا لغوي او د معنا اصطلاحي په منځ کې دا ذهن ته واچوه. ښه دا خبره. اوس ذکر کوو چې د الحاد اقسام څو دي. نو موږ به د الحاد مختلف تقسیمات کو په مختلفو اعتباراتو سره، چې تاسو ته دا موضوع د الحاد آسانه شي او علا وجه البصیرت بیا په الحاد باندې رد کولی شي. ځکه که یو اړخ د الحاد تاسو ته معلوم یو نور نه معلوم، نو بیا تاسو ماهر رد الحاد نشي ګرځېدلی او علا وجه البصیرت بیا د الحاد رد نشي کولی. نو په کار دا ده چې ته د الحاد مختلف تقسیمات په مختلفو اعتباراتو سره هغه وپېژنې. اول تقسیم به نن موږ وکړو د الحاد په اعتبار د نظریاتو سره، چې الحاد د نظریاتو په اعتبار سره په څو قسمه باندې دی. نو د الحاد د نظریاتو په اعتبار سره 5 قسمه دي. یو ته ویلی کېږي الحاد مطلق، یو ته ویلی کېږي الحاد معاند، یو ته ویلی کېږي الحاد ربوبي، او بل ته ویلی کېږي 4 نمبر الحاد لا ادري، او 5 نمبر چې دی نو هغه الحاد شکی دی. نو 5 اقسام دي په اعتبار د نظریاتو سره د الحاد: الحاد معاند، الحاد مطلق، الحاد ربوبي، الحاد لا ادري او الحاد شکی. دا 5 اقسام دي د الحادو. راشه د هر یو تفصیل ذکر کا، تعریفات ذکر کا. الحاد مطلق چاته ویل کېږي؟ د الحاد مطلق څه تعریف ته؟ نو الحاد مطلق د خدای د وجود نه مکمل طور انکار کول، او د خدای د وجود نه چې د انکار وکړو، نو دا خو د مذهب په اولنی مقدماتو کې دا مقدمه و چې انسان د ځان نه یو بالاتر هستی ومني. نو ګویا کې چې دا تا د یو بالاتر هستی نه هم څه وکړو؟ انکار وکړو. د خدای نه انکار مترادف ته دې خبرې دی چې د بالاتر هستی نه انکار کول دي. نو دا د مذهب نه هم انکار شو، ځکه مذهب خو د دې 3 مقدماتو د مجموعین مو، او تا پاغي کې د یوې مقدمې نه انکار وکړو، نو دا داسې و چې د کل نه انکار رالی. نو الحاد مطلق دی ته ویل کېږي چې مکمل طور د خدای او د مذهب نه څه وکړي؟ انکار وکړي. دی ته ویل کېږي الحاد مطلق. 2 نمبر الحاد معاند دی. نو الحاد معاند او په الحاد مطلق کې لږ غونته کې فرق دی. الحاد معاند دا چې د خدای د وجود نه انکار وکړي، د مذهب نه انکار وکړي، خو سره د دې خبرې چې کم خلق د خدای د وجود اقرار کوي، د مذهب منونکي دي، د هغې مخالفت هم کوي.
ګور الحاد مطلق کې دا قید نشته چې ته به د مذهبي خلقو چې څوک مذهب مني څوک خدای مني دای به مخالفت کې بس صرف به یعنی صرف انکار کول دي د خدای او د مذهب نه په الحاد مطلق کې او په الحاد معاند کې د عناد نه دی کنه د ضد او د مخالفت نه دی نو په الحاد معاند کې ورسره د مؤمنانو دغه شانت د مسلمانانو د هغه خلقو چې هغه د خدای د وجود قائل لی پاغي باندې یقین لري پاغي باندې ایمان لري داغي مخالفت کې دغه شان د مذهب د منونکو بس کې مخالفت کوي نو دې ته ویل کېږي الحاد معاند. دریم نمبر الحاد ربوبی ساته ویل کېږي نو الحاد ربوبی دې ته ویل شي چې د خدای د وجود خو اقرار کې یعنی دا خبره منی چې یو بالاتر هستی اغشته دی او هغه بالاتر هستی هغه خدای پاک دا کائنات پیدا کړی دی دا کائناتی وجود تراوسته دی نو اقرار داغه د خالقیت کې او د خدایتوب کې خو البته داغه د طرفنا قوانین منل خپل ژوند داغه د قوانینو مطابق تیرول داغه د احکاماتو نواهیاتو مطابق تیرول د دې منلو ته تسي تیار نه نو دې ته ویل کېږي الحاد ربوبی یعنی چې د خدای د وجود خو اقرار کې خو بیا داغه د طرف په دې دنیا کې قوانین او احکاماتو مطابق ژوند تیرول نه مني دا داسې خلق ته دی وای دا هر څه الله پیدا کړي بیا دا قوانین فطریه هم هغه جوړ کړي دي دا کم فطری قوانین چې دي البته العیاذ بالله اوس بیغمه ناسته او هیڅ قسم سکار په کائناتو کې مداخلت نشته دی داغه داسې خلقو ته الحاد ربوبی او دې ته دویم نوم تاسو دغه ویل شي تعطیل یعنی معطله دغه خود معطله او دې په منځ کې فرق دی بیا خو آسان ده چې د الحاد ربوبی دی چې سکی د خدای د وجود خو قائل لی خو البته په کائنات کې د دې په چلولو کې داغه تصرفات او دغه شانته کې داغه مداخلت سکی نه مني د الله جل شانه دا الحاد ربوبی دی. دریم سلورم قسم الحاد لا ادری دی. الحاد لا ادری څه ته ویل کېږي نو چې د هغه الحاد دی چې د خدای د وجود یا دغه شانته د مذهب په وجود او عدم وجود یعنی د خدای او د مذهب د وجود او د عدم وجود په منځ کې د ختمي فیصله نشي کولای یعنی نه خدای دا وای چې زه د خدای وجود منم زه مذهب منم او نه دا وای چې زه خدای نه منم او مذهب نه منم یعنی دواره خبرې نه کوي نه د خدای د وجود اقرار کوي او نه د خدای د وجود نه انکار کوي نه د مذهب اقرار کوي د مذهب چې کوم مقدمات دي خبرو او نو ورنه مکمل طور انکار کوي دا څه ته ویل کېږي الحاد لا ادري. پنځم نمبر الحاد شکی دی. الحاد شکی څه ته ویل کېږي چې د خدای او د مذهب په باره کې یو سړی په داسې کیفیت کې چې شک کوي یعنی د خدای او د مذهب په باره کې مسلسل شک او غیر یقیني کیفیت کې اوسېدو ته الحادی شکی ویل کېږي او داسې ملحد ته ملحدی شکی وای چې د هر وخت په دې خبرې کې چې خدای شته او کنيشته یعنی په شک یو خګور الحاد لا ادري منګوي چې هغه نه اقرار کوي د وجود او نه د عدم وجود بس دغه شانته کې هغه وای چې زنه اقرار کوم نه سکوم انکار کوم خو الحاد شکی والے چې ده نو دې سکی د خو د الله د وجود او د مذهب د وجود په دې کې مسلسل طور په یو غیر یقیني کیفیت کې مبتلا وي او په یو غیر یقیني کیفیت کې سکیږي هغه خپل ژوند تیری نو ګوره د نظریاتو په اعتبار سره موږ 15 قسمه د الحاد وي یو مو د الحاد قسم وی چې الحاد مطلق ته الحاد مطلق دی ته وي چې د مطلقاً د خدای او د مذهب نسو کې انکار وکي او دویم الحاد معاند دی چې د خدای او د مذهب نه خو انکار وکي خود دې سره سره هغه خلق چې هغه د خدای او د مذهب مقررین دي اقرار کوونکي دي دا غي سو کې مخالفت کې دا غي سره ضد او عناد کې د الحاد معاند وي او دریم نمبر چې دینو الحاد ربوبی دی الحاد ربوبی دی ته ویل کېږي چې خالق کائنات خو اومني خو بیا په دې کائنات کې داغه تصرفات نه مني او داغه مداخلت نه مني دي ته الحاد ربوبی وي
او څلورم نمبر الحاد لا ادري. الحاد لا ادري دا چې نه خو د خدای د وجود او نه د عدم، یعنی د دواړو طرفونو سره کوي اقرار نه کوي، نه د مذهب اقرار کوي او نه د مذهب نه کوي انکار کوي. دته چې کله تو وای دته لا ادري هم د دې وجه نه وای چې کله تو ورته وای خدای پاک موجود دی نو دې ته جواب درکې ماته څه پته نشته دی. کته ته چې خدای موجود نه دی نو دې بیا وای ماته څه پته نشته دی. نو دې په یو داسې کیفیت کې چې د لا ادري سره تاسو څه کوي هغه جوابات درکې. پنځم نمبر چې دی نو الحاد شکی دی. الحاد شکی څه چې مسلسل په یو داسې کیفیت کې اوسېږي چې نه د خدای د وجود باندې دی یقین، یعنی په یو غیر یقیني کیفیت دی او یو شکی غونته کې څه دی حالت دی دې ته ویل کېږي الحاد شکی. دا 15 اقسام دي. اوس دی کې انګلیش ټرمینالوجي چې د نو دا وسره هم یاد کا چې الحاد مطلق ته ویل کېږي. نو دا چې کله تا تراشي نو الته کې بیا ته ګوري چې تا ته به بعض وخت کې راځي چې دلته کې دا الحاد مطلق ته خو الته به اصطلاح د چا استعمال شوی د انګلیش. نو الحاد مطلق ته په انګلیش کې ایتیزم وای. الحاد مطلق ته په انګلیش کې ایتیزم وای او الحاد معاند ته په انګلیش کې انټی تیزم وای. انټی تیزم ګوره د دوو الفاظو ته سوچ کوئ. یو انټی ایتیزم دی. انټی ایتیزم رد الحاد ته وای او انټی تیزم دا الحاد معاند ته وای ښه. او دریم نمبر چې دی الحاد ربوبی. نو الحاد ربوبی ته په انګلیش کې ډیزم ویل کیږي. او څلورم نمبر الحاد لا ادري دی. نو الحاد لا ادري ته په انګلیش کې اګناستیک ازم ویل کیږي. او پنځم نمبر الحاد شکی دی. الحاد شکی ته په انګلیش کې سکپټیسزم ویل کیږي. نو 15 قسمه د ایتیزم شو. 5 types of atheism. First number atheism, second antitheism, third deism, fourth agnosticism او fifth skepticism. دا 15 اقسام د الحاد دي. نو د نننی سبق خلاصه زمونږ سوا دوه خبرې مونږ وکړې نن. یو مدام وکړله چې د معنا لغوي د الحاد او د معنا اصطلاحي د الحاد په منځ کې مو فرق ذکر کو، مناسبت ذکر کو چې د معنا لغوي او د معنا اصطلاحي په منځ کې کم مناسبت دی. ځکه چې دا معنا لغوي او معنا اصطلاحي ته کله ذکر کوي نو دی په منځ کې مناسبت هم څه کوي لټوي. او دویم نمبر مو د الحاد تقسیم اول وکړو په اعتبار د نظریاتو سره. دا ما چې کوم تقسیم وکړو دا به تاسو ته عام طور نورو عام چې کوم خلق تقسیم کوي نو هغه شان ته به نه میلاوي. البته کوم مشهور تقسیم چې دی نو هغه په 3 قسمه باندې کوي. مشهور تقسیم دی وی الحاد په 3 قسمه دی: ایتیزم، ډیزم، اګناستیکزم. دا 3 اقسام ذکر کوي. خو دا 3 وړ اقسام زمونږ په دې کې رامله مونږ د هغې تذکره وکړله. البته یو 2 اقسام مونږ سیوا ذکر کړل: انټیتیزم او سکپټیسزم. بیا د سکپټیسزم او د اګناستیکزم په منځ کې یو باریک غونته فرق دی، هغه درته موجود د نظریې په اعتبار سره. او دغه شانته د ایتیزم او انټیتیزم په منځ کې یو باریک فرق دی، نو هغه هم درته موجود. نو دا سبق چې دی واړوئ، تکرار وکړئ ان شاء الله. امید دی چې آسان به پوه ور باندې شي. او ایتیزم چې کوم سړی د الحاد مطلق دغه د جدت ایتیست ویل کیږي، او انټی تیست چې کوم الحاد معاند والی نو دته انټی تیست ویل کیږي. نو تا ته به کله کله ملحد راشي، هغه به تا ته وایي چې زه ایتیست نه یم، زه انټی تیست یم. انټی تیست یم داسې وایي نه، انټی تیست تا ته چېرته داسې نه وایي چې زه ضدي یم او مخالف. البته بعض اوقاتو کې داسې وي چې هغه تا ته وایي هم چې انټیتیست یم، یعنی زه د مذهب سخت مخالف یم. د دې اکثر خبره په دې باندې، یعنی دا انټیتیست چې وي نو دی زیات طور د مسلمانانو د اسلام او د مذهب یا یهودو هم خلافي. خو البته دا ټول چالونه چې نن سبا جوړ دي نو دا بیا اسلام ته جوړ دي، ځکه یهود هم هغه تحریف ورکې شوی دی او اصل دینی سماوي چې کوم و نو هغې خو دغه نه دي، په اسماني کتاب کې تحریفات کړي دي، هغه د تقابل ادیان موجود نو هغه به چېرته کې بیا چې کله پړاو هغې کې به ورباندې پوه شي. خو دا انټیتیست چې وي نو د صرف او صرف مقصد مخالفت ته اسلام دی او مخالفت ته مذهب دی د خدای دی، په هر ځای کې بس دغه مخالفت کوي. او ډیست چې دی دا چې کله تا ته رالی
نو د بت ډایرک پیژنې چې د خدای د وجود اقرار کوي، نو چې اقرار کوي د خدای په وجود بحث نه دی پکار بیا کنه، بیا به د سره ته سکه د الله په صفاتو بحث کې، نو د الله په صفاتو کې څه تدبیر کولی، تصرف کولی په عالم کې، نو په دې خبرو به ته قائل کې، نو بیا د سکی گزي ترازی او اګناستیک چې کوم وی اګناستیک الحاد الادری چې اګناستیکزم والا چې کوم دی نو دې ته اګناستیک وای چې اغي په داسې دغه کې وی چې نه اقرار کوي نه انکار کوي، نو بیا دغه یو خپل طریقه د شرع القواعد کې چې کوم ذکر دی او ان شاء الله بیا تاسو ته طریقه خیم چې دې سره بحث په کومه طریقه کې، او سکپټیسزم والا چې سکپټیست نو هغه سره چې کله بحث کې د خوشکی دی نو د شک په ختمه د پر خپل طریقې دي ان شاء الله غو وایو، نو دا سبق چې کوم دی دا واړه بیا چې کوم دی نو